د کم هتی په غوږ کې تاسو دی چې تاسو راځي ګیله کوي چې مونږ یې ولې مړ کړو. مونږ خو صرف خپل جمهوریت حق کولو، مونږ خو صرف آئینی حق لوتی، مونږ خو امن پسند احتجاج لوتی او مونږ یې مړ کړو، مونږ یې ووجلو. دا د ډیرو ټیک ټاک مبارزینو ګیله و، د سوشل میډیا او د عام میډیا د پښتنو ګیله ما اورېدې چې مونږ یې مړ کړو، دی ولې مونږ مړ کړو د ریاست. په کوم دلیل باندې تاسو دا ګیله کوي؟ ګیله د هغې کس نه کېږي د چا چې فطرت کې یو نوی کار وشي، هغه یو نوی کار را مخې ته کړي او هغې کار نه ته ګیله وکړي چې دا خو ستا فطرت نه و، تا دا کار وکړو. د اویا کالو نه خو د دې ریاست دا فطرت پاتې شوی دی چې پښتانه یې وجلي دي. ټولو نه اولني کال کې بابړه کې دلو وجل، بنګالیان مونږ ووجله، بنګالیانو ښځو مونږ ریپ وکړو د زمونږ ریاست. فلسطین ته د اردن په بادشاه په یو اډر باندې همدغې فوج، همدې ادارو، همدې ریاست لاړو، فلسطینیان مونږ وجلي دي. راځو په دغه خیبر جرګه کې مونږ پښتانه ووجله. په وزیرستان کې ماشومانو باندې ډرونونه، د خلکو کورونه، زندګي، بدنونه مونږ تباہ او برباد کړل. په کوم دلیل باندې تاسو راځئ چې یاره دا خو یو نوی کار وشو، پښتانه یې ووجل او مونږ خفوجي ولې مونږ یې مړ کړو؟ اخو به ته هله ګیله کې چې کله دا د ریاست فطرت نو، ریاست ستا په لاس سر باندې د مینې لاس راښکو، غېږې ته رانږدې کولې، ستا معیشت ته کار کولو، تاله ترقي در کوله، تاله تعلیم در کولو، تاله پوهه در کوله، صحت در کولو، بیا به تا ګیله کوله چې مونږ دې ولې مړ کړو. چې اویا کال نه دې مړ کړي نو ته اوس هم ګیله کوې چې مونږ ولې مړ کړې؟ فطرت ته به ګورې. راځو اوس مهمې پوښتنې له. په یو 2-3 هفتو نه د تیاریانې روانې وې د دې فاینل کال چې مونږ به 23 نومبر باندې اسلام آباد ته ډي چوک ته بځو. پنجاب کې هم تیاری روانې وې، دلته هم تیاری روانې وې، سیاسي بیانونه شروع شوي وو. دې ځای نه علي امین ګنډاپور صاحب پښتونخوا هاوس کې او هر ځای کې د جهاد، الجهاد الجهاد او کفن په سر باندې او الجهاد خلک منټلی تیاروله جهاد دپاره. هلته پنجاب نه سیاسي بیانونه روان دي چې که څوک رالل خیر بني، که څوک رالل موږ به داسې وکړو، موږ به خفو شو. هلته نه اخطار را روان دي د مرګ، او دلته نه د جهاد منټلیټي را روانه ده. خو خلک په دې پوه نشي چې ته جمهوري حق لتلی، ته خپل آئیني حق لتلی، جهاد ولې کې؟ دا جهاد بالنفس خو نو، که جهاد بالنفس ته به کور کې ناست یو ګوټ کې تسبیح به دې وړولې، خپل نفس به دې سمولو. دا خو بالنفس نو، ته خو د مرګ جهاد تیاری دې کولو چې موږ به او مړ کیو. نو پنجاب له دې بانه ورکړه چې ښه تاسو جهاد له راځئ، بس صحیح ده چې موږ دله دا جهاد پوره کړو، ستاسو محنت ضایع نه شي. پوره یې کړو دله جهاد، ویې وجلې، ډزې دله وکړې. نو د دې فلسفي باندې تاسو ځان پوهه کړئ. د ټیک ټاک مبارزین لګیا دي خبرې کوي، خو د انساني منطق، انساني شعور او د دین فلسفه باندې ځان پوهه کړئ او د خپل پښتون تاریخ هم وګورئ چې کله ته د وجلو پلان یې تاله جوړ کړی دی، تاله همیشه د جهاد منټالیټي در کړې ده. که روس سره جنګولې نو ته په جهاد په نوم جنګولې، که امریکې سره جنګولې ته د جهاد په نوم جنګولې. اوس چې تا پنجاب سره جنګي هم د جهاد په نوم د جنګي، جهاد دته کوي. هلته دښمنانو ته ستا بانه میلو شي د مرګ دپاره، ځکه تا د خپل مرګ بټنه واړوله، هغې ته بانه میلو شوه چې یو آئیني او جمهوري حق خبرې نه کېږي، د جهاد کېږي. ځای چې اوس ډزې پې وکړو. په دې سوچ وکړئ. راځو بلې مهمې پوښتنې له. د صوبې وزیر اعلی ته همیشه انټلیجنس بریفینګ ورکړی کېږي، آی بي ریپورټس ورته ورکړي کېږي چې را روان وختونو کې څه څه کېدی شي او په بل صوبو کې څه څه تیاریانې روانې دي. دا د هر صوبې وزیر اعلی ته ورکړي کېږي. کم یو پښتون ځوان په دې ټیک ټاک باندې دا دعوه کولی شي په زړه باندې د لاس کېدي او ودې وایي چې د پښتونخوا حکومت او خاص کر وزیر اعلی ګنډاپور ته پته نه وه چې پنجاب د سنایپرانو په بلډینګونو باندې او د پښتنو د قتل سازش لکه شروع کړی دی. د سنایپران داسې نه چې دا ډایرکټ فیصله وشوراله، سنایپرانو ته بریفینګ ورکړی کېږي. بریفینګ هفته لي چې تاسو په چا ډز کوئ، څنګه ډز به کوئ، څونه خلک به وژنئ، او د سنایپر هر یو ډز کولو نه مخکې د خپل کنټرول نه اجازه اخیستل کېږي چې ډز وکړم، دا مې ټارګټ دی. نو دا پلانینګ هفته یو نیمه هفته لي. اوس چې کله ستاسو صوبایي وزیر اعلی ته دا انټلیجنس ریپورټس میلو شي نو تاسو یقین کوئ چې هغه ته پته نه وه چې سنایپران یې راوستي دي په بلډینګونو باندې، او د سنایپرانو تیاری روان دی او د قتل تیاری روان دی. که په پنجاب کې د پنجاب خلک راوتي تاسو سره ودرېدي یو ډزم په تاسو نه کېدو، خو پنجاب د سره رو نه وته ځکه تاسو باندې ډزې وکړې. د دې غټ دلیل سره د دې غټ دلیل دا دی چې تاسو پاکستانیان نه ګڼي، نه یې پاکستانیان. د دې بهترین مثال د تاریخ نه در کوم د دې ریاست فطرت چې جنرال ټیکا خان د بنگلاديش باندې چې کله دی ورغلیو بنگالیانو خپل ازادي اغسته. نو چا دې تاسو کو
چې ولې د اپریشن سرسلاټ کوي، ولې د بنګالیان تاسو وژنئ، ولې د بنګالي ښځو تاسو ریپ کوئ، څه چل شوی دی؟ جنرال ټیکان خان وایي زما بنګالیان نه دي پکار، زما د دې ځمکه پکار ده، دا د دې سایکولوژي ده، دا د دې فطرت دی، پښتون نه دی پکار، د پښتون ځمکه یې پکار ده. نو چې پنجاب تا سره رو نه وته تا باندې ډس کول آسان شو، ځکه ته پاکستاني نه، پاکستاني نه غدي. بیا په سیاسي بیانونو کې تا ته وایي چې دا افغانان راوستي دي، افغان دهشتګرد راوستي دي، افغانان راوستي دي، پنجابي تا ته افغان وایي. شوکت یوسفزی راپاسې د مونږ افغانانو دا تاسو څنګه خبره کوئ چې افغانان راوستي دي؟ مونږ ټول افغانانو. نو هغه حقیقت ورو راښکاره شو، د پنجاب خلک تا ته په کم نظر ګوري. هغه ته په پی ټی ایم کې، په منظور کې د پی ټی آی د عمران خان، د ایمل ولی او د فضل الرحمن په پښتون کې هغه ته فرق نه ښکاري. دا فرق په پښتونخوا کې تا ته ښکاري پښتونه، چې زه د عمران خان یم، زه د ایمل ولی یم، زه د منظور یم، زه د افغانستان یم، زه د لوګر یم، زه د چارسدې یم، زه د ملکنډ یم. دا فرق تا ته ښکاري په سترګو ړوند شي. دا فرق هغه ته نه ښکاري چې کله هغه ډس کوي. دا فرق هغه ته نه ښکاري چې کله هغه ستا وینه په سړک تویي. دا فرق هغه ته نه ښکاري چې کله هغه ستا مړی په ځمکه باندې راکاږي. دا فرق هغه ته نه ښکاري چې کله هغه خلکو ته وایي مړی نه در کوم، پیله به ماته دسخطې کوي. نو پښتون سره پښتونولي تړلې ده. په پښتونولۍ کې د بدل برخه ده. اوس د ټول پښتونخوا ولس نه زما سوال دی، عاجزانه سوال دی، که ستاسو بد شمه، که خوښه مې مه، که هر څه نفرت راته راکې، مینه راته راکې، هر څه قبلوم او په خپو کې به تکینم، خاورې به شمه. خو د دې سوال جواب راکې چې په دې ریاست سره اوسېدو کې آیا زه خپله پښتونولي سرته رسولی شم؟ زه بدل اخیستی شم د دې مړو؟ زه هغې خویندو له هغې میندو له هغې لوریانو له زه انصاف اوس راوړی شم چې زه خپل تاریخ کوم؟ نو که زه د خپل پښتونولي نشم پوره کولی، مطلب دا ریاست د پښتنو نه دی، دی کې زه خپله پښتونولي نشم کولی. نو چې پښتونولي نشم کولی، زه ځان ته پښتون د کم اړخ نه بیا ووایم چې زه بدل نشم اخیستی. او که بدل اخلم، چا نه یې واخلم؟ ځکه چې مونږ خو ځان ته یو ریاست کې یو قام وایو کنه، مونږ خو یو ژبه وایو کنه. نو ذهني دوکې دله درکړې، مذهبي دوکې دله درکړې، او د 78 کالو نه ستا وینه ده چې د سړک زینت جوړ شوی دی، د سړک سینګار ستا د وینې نه جوړ شوی دی. چې ښځې د دنیا ښځې سینګار کوي، مهندي لګوي په لاس باندې، نو د دې وطن وینه د پنجاب ځمکه چې ده د هغې سینګار ستا په وینه باندې روان دی. نو په دې خبرو باندې سوچ وکړئ. شاعر ویلیم دی کنه چې ته تشې او زه شم، نه به تشې نه به زه شم. چې څه تشې او څه زه شم، هم به تشې هم به زه شم. ځان وپېژنئ. مننه کوم.